سلامونه ملګرو، خدای وکړي چې روغ جوړ به وئ او د کلي به مو برتن وي. تاسو ګورئ ویسا خان سکلز یوټیوب چینل. نن تاسو ته د یوټیوب د زده کړې د دوهمې ویډیو سره حاضر شوی یم. خدای وکړي چې روغ به وئ. راځئ دوستانو، نن به تاسو ته په دوهمه ویډیو کې د یوټیوب چینل جوړول، د یوټیوب وایرل کول، یوټیوب ته د ویډیو اپلوډول، دغه ټولې طریقې به نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښایم. نو تاسو راسره پاتې شئ او همداشان د یوټیوب دغه خوندور کورس راسره تر پایه تعقیب کړئ. مخکې له دې چې همدغه ویډیو شروع کړو، که چېرته مو زموږ ویسا خان سکلز یوټیوب چینل نه وي در سره سبسکرایب کړی، نو پر همدغه سبسکرایب باندې کلیک وکړئ، دلته آل ته یې واړوئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در رسیږي. راځئ په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دغه ټولې طریقې ښایم. لومړی به تاسو راشئ دلته لاندې خپل پروفایل ته. هر کله چې دلته راغلی، دغه لاندې ځای کې اسحاق ویسا لاندې تاسو ګورئ کریټ ا چینل، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، نو دلته به تاسو لږ شان انتظار شئ. لومړی وګورئ اسحاق ویسا، دوهم وګورئ هینډل چې کوم دی هغه اسحاق ویسا ایکس 4 دی. نو تاسو به پاس پکچرز ګورئ او لومړنی آپشن چینج یور فوټو اور ټیک ا نیو ون، یا چې تصویر بدل کړئ یا کوم بل نوی واخلئ. لومړی به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو به د خپل چینل لپاره یو تصویر انتخاب کړئ. نو را به شئ خپلې ګیلرۍ ته. نو ما دغه یو تصویر ورته انتخاب کړ. ما هر کله چې دغه انتخاب کړ، لاندې تاسو وګورئ سیو از پروفایل پکچر، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، دلته به لږ انتظار شئ. اوس تاسو تصویر دلته همدغه ته وربندېږي. کله چې دغه وربند شو، د هغې وروسته لاندې اسحاق ویسا ګورئ نیم هغه دی. هغه که تاسو ایډیټ کوئ، نو تاسو به راشئ د قلم آپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته به دغه نوم ایډیټ کړئ، هر ډول نوم چې تاسو غوښته. ما مثلا ویسا ورکړ، دلته دغه سیو کوم. بس هینډل ګورئ هغه په خپل سرور سره بدلیږي. هینډل په څه معنی؟ هینډل په دې معنی چې که چېرته دغه نوم باندې ستاسو چینل نه راوښته، نو تاسو کوم هینډل چې دی همدغه در سره یاد کړئ. نو دغه هینډل چې څنګه ورکوئ، په اتومات ډول ستاسو چینل راوړي. نو دلته هغې وروسته به لاندې راشئ، دغه لاندې کریټ چینل ګورئ، په دې کریټ چینل باندې به کلیک وکړئ. دلته به لږ انتظار شئ، ستاسو چینل اوس کریټینګ کېږي یعنې جوړیږي. نو کله چې ستاسو چینل جوړ شو، تاسو ته لاندې ولیکل چینل کریټډ، یعنې چینل مو جوړ شو. په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته البته چې لږ مو انټرنیټ کوي، زما لږ نیټ ضعیف او نو ځکه بیا دغه اپشن راکړ. وګورئ دلته، نو دا کمپلیټ شو. اوس لومړی به تاسو خپل چینل ویریفای کوئ. کله چې ویریفای کوئ، د ویریفای ځانګړتیاوې دغه دي چې تاسو تمنیل ورته بندولی شئ، له 15 منټونو زیاتو ویډیو اپلوډولی شئ. خو که چېرته ویریفای نه و، بیا تاسو له دې ستونزې سره مخامخ کیږئ. نو تاسو به بیک شئ، تاسو به دلته راشئ. که یوټیوب سټوډیو مو اپلیکیشن مو په موبایل کې هغه در سره ډن کړئ، ګوګل کروم به راخلاص کړئ. کله چې تاسو ګوګل کروم راخلاص کړ، دلته تاسو یوټیوب ته راشئ. کله مو چې په یوټیوب باندې کلیک وکړ، دلته لږ انتظار شئ، تاسو ته دغه ډول یوه صفحه راوړي. نو کله چې دغه صفحه درته راواوښته، البته که ستاسو انټرنیټ ضعیف نه و، چټک و، نو په تیزۍ سره دغه هر څه خلاصیږي. نو هغې وروسته د 3 ډاټس پاس چې ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته د ډیسکټاپ سایډ چې دی لاندې ګورئ، دغه کې به د چک ولګوئ، په دې باندې به کلیک وکړئ تر څو ډیسکټاپ سایډ ته واوړي. نو دلته هر کله چې ستاسو چینل راخلاص شو، د هغې وروسته به تاسو به دغه پاس کوم پروفایل چې دی پاس سر کې ګورئ، زه به دلته لږ درته زوم کړم. نو تاسو به په دې پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې پروفایل باندې کلیک وکړ، به البته دلته ریفریش ورغلو، نو تاسو به دلته لاندې یوټیوب سټوډیو ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په یوټیوب سټوډیو باندې کلیک وکړ، نو تاسو ته به دلته یوه بله صفحه راخلاصه شي، لږ به دلته انتظار کیږئ. کله چې تاسو ته دلته د یوټیوب سټوډیو راخلاصه شوه په ګوګل کروم کې، د هغې وروسته به تاسو لاندې راشئ، لاندې بیخ کې تاسو وګورئ، دلته د سیټینګ یو آپشن دی. زه به دلته تاسو ته لږ زوم کوم. نو په دې باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته به تاسو څنګه وکړئ، چینل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې چینل باندې کلیک وکړ، دلته به لومړي سر کې تاسو کنټري اف ریزیډنس، هغه هېواد به ورته انتخاب کړئ چېرته چې که نه نو اوسېږئ. نو تاسو داسې وکړئ چې دلته راشئ، یونایټډ کینګډم به پیدا کړئ یا یونایټډ سټیټ، نو هغه به ورته انتخاب کړئ. لاندې وګورئ یونایټډ کینګډم، نو دغه مې انتخاب کړ. د هغې وروسته راغلم، دلته به تاسو کیورډز ورکړئ. تاسو په هغې سره څنګه کولی شئ خپل چینل بیا راړولی شئ، هغې سره ستاسو چینل په سرچ کې پیدا کیږي. دلته مو چې کوم نوم ورکړی دی، هماغه کیورډز به ورکړئ. د هغې وروسته به تاسو دلته څنګه وکړئ، فیوچر ایلیجیبلیټي ته به راشئ. دلته به تاسو لومړی آپشن ګورئ، دغه خپل انیبل شوی دی. دوهم انټرمیډیټ فیچر ویډیوز اوور 15 minutes custom thumbnails in live streaming، وای دغه ټول به کېږي که چېرته تاسو دغه څنګه وکړ، انیبل کړ. نو دغه الیجیبل باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته ویریفای فون نمبر، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ، لږ دلته تاسو به انتظار شئ. تاسو به اوس خپل د موبایل شماره ورکړئ، د هغې سره به تاسو ویریفای کړئ. نو د هغې وروسته تاسو سلیکټ یور کنټري ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، تاسو څنګه کوئ، خپل هیواد پیدا کړئ. دلته مثلا زه افغانستان کې یم، افغانستان انتخابوم.
what is your phone number دغه دوهم اپشن ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ ستاسو د موبایل نمبر څه شی دی نو تاسو به دلته څنګه وکړئ خپل د موبایل نمبر به ورکړئ زه مثلا دلته د خپل د موبایل نمبر ورکوم که صفر ورنه کړئ هم پروا نه کوي نو دلته ما خپل د موبایل نمبر ورکړ د هغې وروسته پاس یو اپشن دی ګورئ text me the verification code call me with an automated voice message یا چې ماته د په میسیج کې لاړ شي یا د په زنګ باندې لاړ شي نو تاسو به دغه لومړی اپشن فعاله کړئ یعنې په میسیج کې د راته لاړ شي نو ملګرو ما دلته دغه کوډ ترلاسه کړ په دې ځای باندې کلیک کوم کله مې چې په دې باندې کلیک وکړ دلته دغه کوډ دی 15 او همدا شان اخري عدد یې 42 دی نو دغه به د هغې وروسته تاسو راشئ سبمیټ باندې به کلیک وکړئ کله مو چې سبمیټ باندې کلیک وکړئ دلته به لږ شان انتظار شئ نو تاسو ته به دلته بله صفحه راشي دوستانو تاسو باید یو نوی نمبر فعال نمبر ورته پیدا کړئ هغې سره تاسو باید همدغه ترسره کړئ نو انشاءالله ستاسو یوټیوب چینل حتما ویریفای کیږي ځینو دوستانو همدغه ستونزه هم درلوده چې دوی نشول کولی خپل د یوټیوب چینل ویریفای کړي نو په دې سره به ستاسو د یوټیوب چینل څنګه شي دلته ماته پاس راغی فون نمبر ویریفاید کنګریچولیشنز یور فون نمبر هاز بین ویریفاید یا چې مبارک شه ستاسو د موبایل نمبر څنګه شو ویریفای شو نو کله چې دغه ویریفای شو بس همدغه پروسه ټوله خلاصه شوه د هغې وروسته تاسو څنګه کولی شئ چې ویډیو اپلوډ کړئ اوس به راشو دغه به وښیو چې څنګه کولی شو ویډیو اپلوډ کړو را به شو یوټیوب ته زه دلته بله چینل ورته داخلوم ما همدغه خپل چینل داخل کړ نو زه اوس دلته څنګه کوم راځم په دغه ځای باندې کلیک کوم د هغې وروسته دلته زه یوه ویډیو ورته انتخابوم مثلا ما دغه ویډیو ملګرو انتخاب کړه کله مې چې دغه انتخاب کړه د هغې وروسته لاندې دوه اپشنونه درته راځي چې یو ایډیټ انټو ا شارټ دغه شارټ ته ایډیټ کېږي شارټ ته به زه بیا تاسو ته ویډیو ایډیټینګ کې سیټینګ تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ تاسو شارټ ته ویډیو اپلوډ کړئ ویډیو جوړه کړئ ویډیو ایډیټ کړئ نو انشاءالله تاسو ته راتلونکي ویډیوګانو کې د ویډیو ایډیټ هر څه نور هم ښایم ټول سیټینګونه به انشاءالله تاسو ته خلاصوم نو تاسو به څنګه وکړئ دلته به راشئ په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړ دلته به لږ شان انتظار شئ دلته تاسو ته اوس دغه ډول یوه صفحه راځي په دغه ډول صفحه کې لومړی پاس تاسو دغه ویډیو ګورئ دلته پاس یو د قلم په شان نښان دی تاسو به لومړی په دې باندې کلیک وکړئ تاسو به خپل ویډیو ته تمنیل مخکې له مخکې جوړ کړی وي کله مو چې هغه تمنیل ورته جوړ وي نو تاسو به هغه تمنیل راواخلئ د دې ویډیو اړوند نو څنګه کولی شو چې تمنیل جوړ کړو انشاءالله په دې باندې به هم ویډیو درته جوړوم د هغې وروسته ډن باندې کلیک وکړئ کله مو چې په ډن باندې کلیک وکړ ما دغه تمنیل همدغه ویډیو ته جوړ کړی دی د هغې وروسته یو ټایټل به تاسو ورته ولیږئ ګورئ کریټ ا ټایټل هغې وروسته ټایپ آرټ ټو مینشن ا چینل که چېرته تاسو د چا چینل منشن کول غواړئ نو تاسو به هغه کومه آرټ علامه چې ده هغه به ووایئ د چینل نوم به ولیږئ تاسو سره به همدلته چینل هم منشن شي زه دلته لیکم چې د همدغه ویډیو به اړوند به یو ټایټل ورکړئ تاسو دغه ټایټل ورته ولیکه د هغې وروسته ډسکرپشن دی ډسکرپشن کې تاسو کولی شئ چې ټګز ورکړئ ټګز به چېرته پیدا کوئ په هغې باندې به هم ویډیو درته جوړه کړم تاسو له خپل ځانه هم لیکلی شئ نو دغه ځای کې بیا ډسکرپشن کې به تاسو د دې ویډیو مثلا نور معلومات ورکوئ هغه هم په ډسکرپشن کې ورکولی شئ د هغې وروسته آډینس دي آډینس باندې به تاسو څنګه کوئ دلته دوه اپشنونه درته راځي یو یس اټ میډ فور کایټس او بل نو اټس ناټ میډ فور کایټس نو تاسو به کوم یو باندې کلیک کوئ په د دوهم اپشن باندې یعنې دا د ماشومانو لپاره نه ده جوړه شوي نو تاسو به د هغې وروسته بیک شئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ لوکیشن درنه غواړي که چېرته تاسو په افغانستان کې نو لوکیشن مه ورکوئ او همداشان د خپل موبایل لوکیشن هم در سره بند ساتئ ځکه چې ستاسو ویډیو باندې بیا ویوز نه راځي په افغانستان کې اډ ټو پلی لیسټ که چېرته تاسو د خپل ویډیو اړوند یو پلی لیسټ جوړ کړی و نو تاسو اډ ټو پلی لیسټ باندې کلیک وکړئ هغه مربوطه ویډیوګانې ټولې په خپل پلی لیسټ کې اچوئ ما اوس پلی لیسټ نه دی جوړ البته زه به بیا یو پلی لیسټ جوړ کړم همدغه د یوټیوب ویډیوګانې به ټولې همدغه پلی لیسټ ته واچوم تر څو بیا تاسو په اسانۍ سره کولی شئ د دغه څخه استفاده وکړئ نو د هغې وروسته دغه نور اپشنونه ټول پرېږدئ لاندې کمنټ دی که کمنټ تاسو غواړئ چې بند یې کړئ آف که غواړئ چې آن یې کړئ نو آن باندې کلیک وکړئ د هغې وروسته دغه سیټینګونه ټول بشپړ شول تاسو به راشئ دلته بیا اپلوډ لاندې اپلوډ ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ نو ستاسو ویډیو به څنګه شي د اپلوډ په حال کې شي دلته به سی باندې کلیک وکړئ نو تاسو دلته خپله ویډیو څنګه کوئ کتلی شئ چې هغه اوس په اپلوډینګ کې روانه ده هر کله چې ستاسو ویډیو دلته اپلوډیږي تاسو به تر هغې انتظار ورته کوئ او بل تاسو مخامخ ګورئ کوم پروفایل چې ما جوړ کړی دی او شاته کوم بینر چې ما جوړ کړی دی
نو په دې باندې به هم انشاءالله ویډیوګانې درته جوړوم. تاسو د پروفایل او د بینر لپاره خوندور عکسونه غوره کړئ او که د یوټیوب لومړنۍ زده کړه مو نه وي کتلي یعنې څنګه جیمیل د یوټیوب لپاره جوړ کړو نو هغه زده کړه لازما در سره وګورئ. انشاءالله ما به په چینل کې پلی لیست اماده کړی وي، تاسو کولی شئ د همغه پلی لیست لوري ورشئ او همغه برخه وګورئ او همداشان هغې څخه ګټه واخلئ. نو انشاءالله په افغانستان کې به زه تاسو ته دغه کورس چې څنګه پیسې په افغانستان کې لاسته راوړو دغه د یوټیوب کورس په مکمله ډول تاسو ته ټکي په ټکي سټیپ بای سټیپ ښایم. را سره پاتې شئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله موږ به تاسو ته ډېرې خوندورې ویډیوګانې او همداشان خوندور کورسونه ریکارډ کوو او دلته به پر همدغه ویسخان سکیلز یوټیوب چینل در سره نشروو. تر بل ویډیو مو په رب سپارم. الله په امان، ښې شېبې، ښه وختونه.